دغه یو خلک دي زه خو اکثر په یو پروګرام کې ما بله هم دا خبره وکړه چې مومند او یوسفزی او دا خو وړې خبرې دي دا لر او بر چې موږ اکثر وایو دا هم په ماښه نه دی پښتانه یو پښتانه نه ډېر د بېوسۍ اوښکې سترګو کې راغلي دي د بېوسۍ اوښکې سترګو ته راغلي نه دي خپل مینان یو چا د تندې نه وجلي نه دي شعر واورئ چې د زړه خالي تختې ته ولې مهران راګورې بسر صاحب د زړه خالي تختې ته ولې مهران راګورې تاسو ویلي نه دي نو ما پسې لیکلي نه دي ډېر ښه د زړه خالي تختې ته ولې مهران راګورې تاسو ویلي نه دي ما پسې لیکلي نه دي او سترګې یې پټې کړې انکار ته چې ځان جوړوو پس له هغې نه هغه سترګې یې غړېدلې نه دي چې زما لاسو له را نغله نه پوه شوم دا غزل بیګانې غزل نه ما دغه کړی چې زما لاسو له را نغله نه پوه شوم لکه زما د لاس خطونه یې لوستلي نه دي چې زما لاسو له را نغله نه پوه شوم لکه زما د لاس خطونه یې لوستلي نه دي او منصوره ژوند مې څنګه تېر کړو خو یو راز یې دا و یو څو داغونه د لمنې مې وینځلي نه دي مننه جی خیر دی د ژوند په آخري سلګۍ دیدار راکا خیر دی د ژوند په آخري سلګۍ دیدار راکا ماله خو دومره صفاګره انتظار راکا زما د لاس کار دی چې ستا په لورې وغځوم ستا د لاس کار دی چې په مخ راله ګزار راکا او زه چې قصه د عشق کوم او ښه بېغمه ناست وي زه چې قصه د عشق کوم او ښه بېغمه ناست وي خدای زما په شانتې ماله څوک روزګار راکړه او د دومره درد په خاطر دومره سوال کوم ربه د دومره درد په خاطر دومره سوال کوم ربه چې څومره درد دی دومره ژبه د اظهار راکړه او زه به په خپله په ځان وکړم د دار وخېږم وخت قاضي مې کړه ملا مې کړه دربار راکړه او لاره مې درکړه خو تندک به خامخا پې ویې لاره مې درکړه خو تندک به خامخا پې ویې تا راته څه ویل چې زه مه درنه لار راکړه لاره مې درکړه خو تندک به خامخا پې ویې تا راته څه ویل چې زه مه درنه لار راکړه او دا یو شعر نور چې زما د ژوند به زما د ژوند خوندونه وځي زما د ژوند به زما د ژوند خوندونه وځي زما د ژوند که زما د مور لاسونه وځي زما د ژوند به زما د ژوند خوندونه وځي زما د ژوند که زما د مور لاسونه وځي تعبیر یې بد نه خو دغه به نصیب وي زما څنګه چې سهار شي د مرګونو مې خوبونه وځي او په ګډا سر شوه خو ګډا د لیونتوب په کار ده په ګډا سر شو خو ګډا د لیونتوب په کار ده ما ورته یاد کړئ چې خپله پنځېبونه وځي او د عمر تنده ده د عمر تنده ده که مخ دې راښکاره کړو چرته زما د خیال نه به د عمر تنده ده که مخ دې راښکاره کړو چرته زما د خیال نه خو به ځمکې اسمانونه وځي او په موږ یې زیری د راتلو چرته ناست په موږ یې زیری د راتلو چرته په موږ یې زیری د راتلو چې ناڅاپي ونه کوي موږ کمزور یو زموږ خو به زړونه وځي ډېر زبردست او د ناکامۍ نه پس منصور چرته کې ولټوئ چې د جیبونو نه یې څومره تاویزونه وځي حیران به دا څه سنه سنه تښتېده په دغه وخت کې روح مې د بدنه تښتېده دا زه وړوکی وم چې دا شعر مې والي کړي پاسې مې رایاد شو چې حیران به دا څه سنه سنه تښتېده او په دغه وخت کې روح مې د بدنه تښتېده ملا په جنازه کې چې د قبر حال بیان کړو د ایله خوا یو مړی د کفنه تښتېده او منصور چې د محفل لاړ شو نو چا رقیب ته وویل
انسان خامخا به د غوایي نه تښتېده. ډېره مننه